बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږو ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ نن مهم خبرونو سره به یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم هغه کې د پاکستان افغانستان او پاکستان اندرونی او افغانستان کې اندرونی حالات څه دي او ډېر زما هغه خبرونه چې درو هفتو مخکې تاسو ته ما درکړي وو هغې اوس تاسو ته به ښکاره تصدیق هم کیږي چې کوم ذرایو نه مونږ خبرونه چلولي اوس هغه ښکاره هم راوځي دې وخت کې حالات څه دي او کم طرف ته روان دي په دې موضوعاتو باندې تاسو سره دا ولاګ شریکوم خو نه مخکې تاسو نه خواست دا دی چې خپل ملګري چې کوم چینل سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب هم کړئ او لایکس کمنټس دا ضروري راکوي. اول خبره به زه د افغانستان متعلق کومه چې افغانستان کې دی وخت کې چې کوم خبرونه راځي چې حقانی نتورک یې ښکارا یو دا چې حقانی نتورک چې څنګه هیبت الله امیر المؤمنین دی هغه سره اختلافات لري او د میانسي کلیش شته اوس خبرونه داسې راځي چې څه ګرفتاریانې هم شوي دي چې هغه د ټي ټي پي کسان دي چې هغه حقانی نتورک سره هم تړون لري. ټي ټي پي هلته مضبوطه ولې ده چې هلته کې حقانی نتورک هغه سپورټ دی غټ مضبوط دا دی دا هم ښکاره اوس تاسو سره وړي. دویم چې کوم تاسو ته ما ویل چې نورې ډلې د افغانستان سیاسي ګوندونه چې تیرو حکومتونو کې مزې اخیستې دي یا په دا چې کوم شلو کالو کې د امریکې جوړ شوی حکومتونو کې مزې اخیستې دي هغو ټولنې یا د نور چې کوم ټولنې هغو څه ټولنې کوي څه سوچ لري او ولې پرمختګ نشي کوی دا ټول خبرې تاسو ته ما یو ځل ته وضع کړي وي چې ډېر ملګرو به ورمینې پوښي خو اوس تاسو ته به چې خبرونو کې راځي یا نور ملګرو نه انټروګانې مخستی محمد حنیف اتمر چې کوم په تیر حکومت کې بهرنیو چارو وزیرو هغه خبرې تاسو واورئ نو تاسو ته ښکاره پته ولګي چې هغې رابطې کېږي یا خپله کې هغو کوشش روان دی او دی په شا چالسونه دي. اوس دا ټول خبرې دي چې د افغانستان د ولس دغه کم د مشکلاتو نه تیریږي یا د کوم خبرو نه تیریږي دا تاسو ته پیل نه وی چې نړیوالې طاقت یا هغه چې کوم دي هغې څه غواړي بدلون غواړي په افغانستان کې یعنې تاسو ته به ښه پته وي چې څومره هم دغه فرنګیان دي یا څومره هم که موږ ګورو د اسلام مخالف قوتونه دي بیا خاص کر امریکا نوم په ټولو کې ځکه اخیستی چې هغه سوپر پاور خپل نه کمزوري کوي هغه نه اسلام څخه غرض لري نه یهود څخه غرض لري نه بل څخه غرض لري هغه بس خپل پاور خپل طاقت برقرار ساتل غواړي نو هغه ټول چې کوم دارومدار دی هغه ځینې راوځي. اوس پاکستان کې چې کوم اوزونه وچتېږي یقینا پاکستان کې د هغه اثر رسوخ انتهایی زیات دی دې نه څوک انکار نشي کولی که ډېر هم اوازونه اوچت شي خو بیا هم د بولو کوشش کیږي خو اصل چیز چې کوم دی امریکا دی. اوس په دې وخت کې افغانستان کې موجوده یو خو د خبرونه راځي چې اهم کسان گرفتار شوي دي بل طرف ته حقانی نټورک سره هم څه داسې معاملات راغلي دي. اوس د افغان حکومت څه کوم داسې نیم کاله پوره شو په دومره ښې طریقې سره وچلولو نو ټول نړۍ ته اوس دغه پریشانۍ ده خاص کر امریکا ته چې دا خو موږ شل کاله چې په دومره اربونو ډالره ولګولې دومره اخراجات مو وکړو دومره څه مې وکړو ولس موږ سره دومره پورې نه متفق شوی لکه دې سره متفق شو او دا دومره بندیزونو باوجود دا سروایول کوي دا مخکې پرمختګ کوي نو او تاسو ته دا هم پته وي چې امریکا په دغه ریجن کې خاص کر یو حکومت هم مضبوط نه کتل غواړي که هغه پاکستان وي که هغه روس وي که هغه انډیا وي که هغه نور څومره ملکونه وي هغه خپل انډرلاند ساتي خاص کر پاکستان کې انفلوئنس تاسو خپله ګورئ چې هر دور کې یو حکومت هم خپل ټینیور نه وي پوره کړی څه نه څه جنجال جوړ وي. اوس دغه طالبانو ته دغه یو سیز چې کوم جوړ دی یا دا خبره چې کومې روانې شوي دي یا چې کوم هغه قوتونو سره رابطې کوي چې هغه بالکل بېحسه شوي دي کمزوري شوي دي یعنې ما ته محمد حنیف چې کوم بهرنیو چارو وزیر خبره وکړه داسې نور ډېر کسان چې کوم زه به اوس څه نومونه اخلم دا ولاګ به لوی شي چې دا ټول خپله کې رابطې کوي دې سره ممکنه ده چې پاکستان ایجنسي یا د امریکا ایجنسي نور ایجنسیانې چې کوم دا غواړي چې دلته کې طالبانو کې لږ بدلون راولي لږ حکومت کې خپل ممنان جوړ کړي خو طالبان دې هېڅ نه یېرېږي واحد یو چې یېرېږي هغه اندروني خپل منځ کې چې کوم ګروپ بندي ده. اوس هم چې کوم دا تاسو به امیر متقي صاحب خطاب اورېدلی وي چې هغه بار بار
چې کوم د بیت خبره کوي، کم د هغه د اسلام خبره کوي یا د کم یووالي خبره کوي. همدغه شانته هبت الله صاحب ولا چې کوم یو موټی خبره ده، نو اکثر چې کوم مختلفې ډلې دي حقاني نیټورک سره په میدان باندې دي، داسې نور هم شته، خو دغه چې کوم یو خپل طاقت لري، یو اثر رسوخ لري، نو ممکنه تاسو به لیدلي وي چې دینه مخکې هم چې کوم دغه شانتې کیسې مخې ته راغلي وي، هغې هم دغه شانتې کسان شته چې هغه بدلون غواړي، یعنی هغې خپل څه اقتدار یا څه لالچ وي یا به بل حکومتونو ورته څه لالچ ورکړی وي. طالبان حکومت واحد هغه خپل اندروني کسانو نه لږ شان پریشانه دي چې هغه باندې هغو کار روان کړی دی. نور په د نورو کیسو کې نه دي. امریکا غټ لاس ځکه دی چې امریکا ته غټ شکست میلاو شوی دی. هغه اوس څه نه څه طریقې کې دا طالبان حکومت ختمول غواړي، خو په جنگ صورت نه، یعنی هغه خپل شاته خپل سیاست چلولو باندې او مخې ته اوس دا ممکنه ده چې پاکستان چې کوم عملیات کوي یا پاکستان چې کوم رویه خپله کړې ده، نو بیا ښکاره پته لګي چې دا خو پاکستان اوس ملګری دی. نو دغه شانتې خبرونه یا دغه شانتې خبرې چې کومې راځي، دا تاثرات چې کوم راځي، دا یقینا چې یکدم سره نه راځي، دی په شا باندې واقعي چې څه لاسونه وي. اوس دې وخت کې عاصم منیر حافظ عاصم منیر ما په ذاتي توګه باندې لکه ډېر سپورټ کړی، سپورټ لکه موږ خپل ویو یا زما ذهن یا زما سوچ یاره حافظ دی، حافظ قرآن دی، دین سره اسلام سره تعلق لري، ډېر کوو. خو دا وخت کې حقیقت دا ده چې پښتنو نه نفرت شوی دی، افغانانو نه نفرت شوی دی. اوس د اسلام ټول نه لویه کیله موږ خو نور ملکونه خو د ټول نه لویه کیله اسلام چې کوم دی هغه افغانستان نه دی، او دا قرآن نه هم ثابته ده. زه خو چونکې دوره علم نه لرم، ناقص علم لرم، خو ډېر عالمان یا ډېر چې کوم قرآن کې شي چې آخري کم د اسلام پر الله یا لښکر به راوځي، هغه خراسان غرونه دي. نو خراسان غرونه کم طرف ته دي؟ مقصد مې صرف دا دی چې دغه سیس طرف ته توجه پکار دی چې دی وخت کې روان څه دي، د دې مخنیوی به څنګه پکار وي، موږ منفي پروپیګنډو نه به څنګه بچ کیږو. خو ما ځکه نن تاسو سره لږ اورال د خبر په صورت باندې هم، د تجزیه په صورت باندې هم، د معلوماتو په صورت باندې هم لږ شان تاسو سره هغه درکا. ممکنه ده چې ډېر ملګري په دې باندې اتفاق ولري او کیدای شي چې دغه طرف ته توجه وشي چې زه اوس هم زما شته راسه خبرونه چې ویلی نشم یا روان څه دي، یا هغه ته تاسو به خپله اشارتن رسېدلي وي، که نه وي رسېدلي تاسو خپل کمنټس کې خپل رای کې راکئ چې زما مطلب کم طرف ته دی او کم غنیول والی او کم مخنیوی کول پکار دی، ما او تا ته کم مخنیوی پکار دی. همدې سره دا ویلا ختمومه. تاسو چېرته چې وئ ښاد و آباد اوسئ.